سیګار وایي د غني وکیل د ځینو غلا شویو پیسو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی مفتش یا سیګار په خپل نهایي راپور کې چې ابتدایي برخه د جون په مخ خپره شوې وه ویلي دي چې د افغانستان مخکني ولسمشر محمد اشرف غني له کابل څخه د پیسو د انتقال د ادعاو په اړه د سیګار د مرکب وړاندیز رد کړی، خو مدافع وکیل د سیګار استول شوي پوښتنې په لیکلي بڼه ځواب کړي. سیګار وایي د پوښتنې د غلا شویو پیسو د ادعاو او د افغانستان د حکومت د سقوط په اړه وې. راپور وایي چې د مخکني ولسمشر غني مدافع وکیل د جولای په 28 نیټه د دوی د 50 پوښتنو له ډلې څخه یوازې 6 پوښتنو د ځوابونه ورکړي دي. وایي د پوښتنې د مارچ په 13 نیټه استولې وې. د سیګار مشر جان سابک ویلي په بیړه له افغانستان څخه وتلو الوتکې کې د خلکو ځای په ځای کولو د الوتکو ظرفیت او په سیمه کې عیني شاهدانو ته په کتو داسې ښکاري چې له کابل څخه د تېښتې په وخت کې له غني سره په الوتکه کې تر 15 لکو ډالرو زیات نه و. د سیګار راپور وایي چې د عیني شاهدانو په اساس په هغو دریو الوتکو کې چې د غني د انتقال لپاره ترې کار اخیستل شوی سامانونه لږ وو چې په ځینو کې شخصي وسایل او په ځینو کې نقد پیسې وې. یو چارواکي چې په دغه هلیکوپټر کې وویلی دی چې له هر کس سره ممکن 15,000 یا 10,000 ډالر وو. سیګار وایي چې د جمهوریت ریاست د عامه حفاظت د مشر په باکس کې د دغه ریاست بودیجه چې د میاشتې 250 ډالر وه. راپور وایي د دغه دفتر مشر له غني سره یو ځای له کابل څخه وتلی او د باکس یې هم انتقال کړی دی. همداراز د ملي امنیت د مشاور حمدالله محب د مرستیال رفیع فاضل په بیک کې هم د دغه ادارې میاشتنۍ بودیجه چې 240,000 ډالر کېده وه. سیګار وایي د پیسې د ښاغلي محب په غوښتنې د دغه شورا د مالي څانګې څخه اخیستل شوي دي. سیګار د یو لوړپوړي مخکني افغان چارواکي له خولې ویلي دي چې د ولسمشر غني مېرمن رولا غني هم 800 ډالر لرل. له افغانستان څخه ازبکستان ته ورغلي څرخي الوتکې پلټل شوې او وسیلې د چیک او پلټنې لپاره مسؤلینو ته سپارل شوې او له هر کس څخه د هغه د وسیلو په اړه پوښتنه شوې وې. د سیګار د راپور په اساس داسې ښکاري چې د سقوط په وخت کې د جمهوریت ریاست او ملي امنیت د شتمنیو په ګډون د افغان حکومت په ودانیو کې ډېرې پانګې پاتې شوې وې چې بیا ورکه شوې دي. راپور وایي چې کیمرې او ثبت شوي فلمونه هم د طالبانو لاسته ورغلي او دا د سیګار لپاره سخته ده چې معلومه کړي د پیسې چا او څومره غلا کړي دي. خو دوو چارواکو ویلي دي چې دا پیسې ورکه شوې نه دي بلکې د جمهوریت له سقوط وروسته طالبانو ته انتقال شوي دي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.